سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو د دې په اړه ده چې څنګه کولی شو له خپل یوټیوب چینل څخه لایف راشو او خپل واچ ټایم پوره کړو. دوستانو ډیره یو اسانه او ساده لاره ده. زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي او ویډیو تر پایه راسره وګورئ. دوستانو مخکې لیدي چې ویډیو پیل کړم، که زموږ چینل ته تاسې نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل نښان ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. راځئ چې پیل وکړو ویډیو باندې. له هر څه نه مخکې باید دوستانو تاسې کروم براوزر ته راشئ. کله چې کروم براوزر ته راغلی نو دلته به تاسې په یوټیوب کلیک وکړئ. که یوټیوب دلته اتومات نه وي نو تاسې په سرچ کې ولیکئ یوټیوب.com نو خپله به د یوټیوب صفحه تاسې ته راشي. دوستانو تاسې ګورئ دغه کونج ته به تاسې راشئ. دغلته د دغې کیمرې په نښان به کلیک وکړئ، بیا به تاسې په ګوډ لایف کلیک وکړئ. دلته به تاسې اتومات د یوټیوب سټوډیو ته راولي. بیا به دلته ملګرو په درې ټکو کلیک وکړئ. دلته به ډیسکټاپ سایټ انتخاب کړئ. نو په اتومات ډول به د لایف بڼه راوړي. که چیرته تاسې دغه ډیسکټاپ سایټ دغلته انتخاب نه کړئ نو دلته ممکن چې هیڅ صفحه تاسې ته راخلاصه نه شي. بیا به یو څو شېبې انتظار ورته وکړئ تر څو دغه صفحه راخلاصه شي. نو دوستانو تاسې ته به دغسې صفحه راخلاصه شي. ګورئ دوستانو کله چې تاسې په لومړي ځل دغه ځای ته راځئ نو دلته تاسې ته لیکي 40 ګنټې وروسته تاسې کولی شئ چې لایف راشئ. په لومړي ځل چې تاسو دغلته راځئ او په سټریم یا دغلته همدغسې نشان باندې کلیک کوئ نو تاسې ته لیکي چې 40 ګنټې وخت لرئ. له 40 ګنټې وروسته به تاسې بیا راشئ، تاسو ته به همدغسې صفحه راخلاصه شي لکه څنګه چې اوس تاسې د سکرین پر مخ ګورئ. دلته به اوس تاسې په سټارټ کلیک وکړئ، بیا به په همدغه گو کلیک وکړئ. نو دغلته بره تاسې ګورئ دوستانو ګریډ ټایټل، دلته به تاسې ورته خپل عنوان ولیکئ چې د څه شي په باره کې تاسې لایف راځئ، هغه نوم چې د ویډیو په ټایټل کې لیکل شوی وي. نو زه ورته لیکم په انګلیش کې چې آی لایف. نو تاسې به هم دلته ورته ولیکئ. بیا به لاندې تاسو دغه تیار پبلیک وي، تاسې به خامخا دا پبلیک به انتخابوئ. تاسې ګورئ دوستانو چې آی لایف فرینډز ما دا ټایټل ورکړو، پسې لاندې باید پبلیک وي، نور به ګوتې ورسره نه وهئ. دلته به اوس بیا دلته راشئ چې نو اټ از ناٹ میډ فار کډس، دا به انتخاب کړئ. بیا به دلته په نیکسټ کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک پر وکړ نو دوستانو تاسې څخه به تصویر وغواړي. په اتومات ډول له تاسې څخه تصویر اخلي، هغه بیا دغلته په تملین لګیږي. بیا که غواړئ چې تملین چینج کړئ دلته به لاندې په اپلوډ کلیک وکړئ. دا ګورئ چې اوس ما پرې کلیک وکړ، په هغه به تاسې کلیک وکړئ. راستن به تاسې براوزر ته راشئ. له دې ځای څخه بیا تاسې خپل ایمیج سلیکټ کولی شئ. نو ما سلیکټ کړی وختي، بیا به تاسې دلته راشئ په گو لایف به کلیک وکړئ.
دوستانو تاسې به بیا دلته په پنسل نښان باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په پنسل نښان کلیک وکړ دلته به راشئ دغه ډسکرپشن به خامخا تاسو دلته یا سلام لیکئ یا به چې هر شی هغه کوئ دا باید یو څه ولیکئ. اوس زه لیکم چې هاي فرینډز، ما اوس دا څه ولیکل. ښه بیا به دلته تاسې راشئ په سیف به کلیک وکړئ. چې کله مو په سیف کلیک وکړ نو تاسې نور بېغمه اوسئ، ستاسې لایف به ثبت شي. نو چې په سیف مو کلیک وکړ ستاسې لایف به ثبت شي، او که داسې کار مو ونه کړ نو تاسې هغه خواري مو بس ځي. نو خامخا دغه کار وکړئ. دوستانو په وروستیو کې یوه بله ستونزه ده چې ډېری دوستانو سره مخ کېږي، وایي دلته مونږ چې کوم چینل غواړو نو هغه نیکسټ سلیکټ کېږي. دلته به تاسې کونج ته راشئ، په دغه لوګو به کلیک وکړئ، بیا به دلته په سویچ کلیک وکړئ. نو دلته به هغه ټول اکاونټونه ستاسې راخلاص شي کوم مو چې جوړ کړي دي. په همغه به کلیک وکړئ، بیا به چې له هر چینل څخه لایف راځئ یا ویډیو پورته کوئ یا هر څه چې کوئ نو له همدغې طریقه ترسره کړئ.